د قیامت په ورځ به ټول انسانان پښیمانه وي. که د یوې لحظې لپاره فکر وکړې او دا پوښتنه درنه وکړم چې که همدا شیبه ملک الموت یا عزرائیل علیه السلام درپسې راشي نو ستاسو احساس به څه وي؟ آیا پښیمانه به نه شئ؟ ټول په دې ښه پوهیږي چې عزرائیل علیه السلام د څه شي لپاره راځي، مګر هیڅ انسان هیڅ مخلوق په دې نه پوهیږي چې کله او چیرته راتلونکی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم شاوخوا 1400 کاله مخکې بشریت ته د دې خبرداری ورکړی چې د قیامت په ورځ به ټول انسانان پښیمانه وي. ګناهګاران به په دې پښیمانه وي چې ولې یې ژوند عبث تیر کړ، ولې یې توبه ونه کړه. نیک انسانان به په دې پښیمانه وي چې ولې یې لا ډېرې نیکۍ او ښه اعمال ترسره نه کړل. د قیامت د ورځې له نومونو څخه یو هم د یوم الحسرت یعنی د افسوس د ورځې نوم دی. ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به مرګ د یو پسه په شکل کې راوستل شي او آواز کوونکی به آواز وکړي، ای جنتیانو. د دې غږ په اورېدلو به هغوی حیران پاتې شي. ورته وبه ویل شي آیا دا پیژنئ؟ دوی به ووایي هو، دا مرګ دی. ټول جنتیان به یې وویني. آواز کوونکی به بیا آواز وکړي، ای جهنمیانو. هغوی به هم په تعجب او حیرانتیا کې پاتې شي. آواز کوونکی به ورته ووایي آیا دا پیژنئ؟ جهنمیان به ورته ووایي هو، دا مرګ دی، او ټول جهنمیان به یې وګوري. ای زما ورور او خورې، مرګ به د جنت او دوزخ ترمنځ ذبح شي او آواز به وشي، ای جنتیانو تل تر تله اوسئ، مرګ نشته. او ای جهنمیانو تل تر تله اوسئ، مرګ نور نشته. او بیا به دغه آیت تلاوت کړی شي، بسم الله الرحمن الرحیم وانذرهم یوم الحسرة اذ قضی الامر وهم فی غفلة وهم لا یؤمنون. ای محمد په دغه حالت کې چې دوی غافل دي او ایمان نه راوړي، دوی له هغه ورځې څخه وویروه چې کله فیصله وکړای شي او له پښیمانتیا پرته بله چاره نه وي. د کفارو حسرت او افسوس به تر ټولو بدتر وي، او هغه داسې چې ولې یې توبه ونه کړه، ولې ګمراه شول، ولې یې د الله تعالی نافرماني وکړه او په خپلو غلطیو یې پښیمانتیا ونه ښوده. جنتان به هم په دغه وخت کې په حسرت او پښیمانتیا کې وي، ځکه چې دوی به دا سوچ کوي چې ولې مو لا ډېر نیک اعمال ترسره نه کړل، ولې مو هغه نیکۍ لا زیاتې نه کړې چې د خپلو ګناهونو له لاسه مو د لاسه ورکړي. مؤمن انسان ته په دې دنیا کې د نیکو اعمالو د ترسره کولو لپاره هره لحظه او ثانیه ارزښت لري، ځکه هغه په دې پوهیږي چې د دنیا ژوند د ثانیو مجموعه او محدود دی. که مو ګټه ترې پورته کړه نو ابدي ژوند به مو ښه او ښایسته وي، او که الله مه کړه ضایع شو نو د قیامت یا د حسرت او د پښیمانتیا د ورځې ژړا او فریاد به انسان ته هیڅ کومه ګټه ونه کړي. الله رب العزت دې موږ تاسو ټولو ته د نیک اعمالو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.